سلامونه قدرمنو صابر جان یم. په دې وخت کې دا کم رش چې تاسو وینئ او دې خوا کې ورسره دا امبولانس چې پکې ګیر دی که نه، نو تاسو به وایئ چې دا رش د څه د وجې دی. نن چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم هغه پاس شوي غړي دي، نو د هغوی نن غونډه ده اسمبلۍ ته به راځي. تاسو دا وینئ چې د دغه خلکو د وجې نه، ځکه چې دغه سرکاري خلک دي جي او د دې دغه انسانان دي، دا پکې اوس کیړې مکوړې خلک یو. مونږ انسانان نه یو جي. دلته چې پکې دا امبولانس مخامخ ولاړ دی که نه، نو دې کې انسان نه دی پروت. دې ته د هېڅ د ژوند تېرولو ضرورت نشته دی. اصل ژوند هغه خلک تېروي کوم چې په اعلی څوکو باندې ناست دي، کوم چې په اسمبلو کې ناست دي. دغه صحیح ژوند دی او دغه چې کوم دی نو د هغې ژوند ډېر زیات اهم دی، ځکه چې ورته ټول روډ چې کوم دی هغه بلاک کړی دی او دومره سخته سکیورټي ده مخامخ اسمبلۍ مخې ته. برانو پیدل هم لاړ نه شي. پیدل دا خو لا ده پکې امبولانس ودرولی دی. ویم چې یو شپږ امبولانس یې پکې نور ودرېږي که نه، هم وله لار ورنه کړي. ځکه چې نن په اسمبلۍ کې چې کوم دی شهزادګان به راځي او هغوی به میټینګ کوي او بیا به سوګند پورته کېږي. نو هغه انسانان دي، دا ټول کیړې مکوړې یو. مونږ ټول کیړې مکوړې خلک دي جي. هغه د اسمان نه راکوز شوي خلک دي او دا چې کوم دی دا د ځمکې خلک دا انسانان نه دي.